باندې که زه ډېره بخښنه غواړم ترورې له څه وخت راهیسې غواړم چې دا خبره درته وکړم ځکه چې تاسو په دې اوهو دا څه کوي ټلیفون بندوي ترورې تاسو نه پوهېږئ کومه نجلۍ چې ستاسې انګور دومره زنګونه درته راځي کومه اړینه خبره به وي همداسې نه ده خبرې وکړه مننه کوم ترورې بخښنه غواړم بله سکشي جانې زه که نه د 365 خبري شبکې ډېره مینهواله یم او ستاسو هم لویه مینهواله یم ګورې اوس زه یوه ډېره اړینه غونډه لرم بیا وروسته در سره خبرې کوم سمه ده ټلیفون مه بندوئ زموږ خبره دومره اړینه ده چې په اورېدو به یې په منډه منډه دلته زموږ خواته راشي نو زر یې ووایه مېرمنې ته څومره په سټایل خبرې کوي که نه اوهو تاسو پوهېږئ ستاسو په وړاندې خو نورې ټولې خبري رسنۍ هېڅ دې هېڅ مېرمنې خوښې جانې لکه چې پلارجان مې تاسو پسې ګرځي ټول بوخت دي د هغه زړه یوازې په تنګېږي کیدای شي هغه مېلمستیا پرېږدي او لاړ شي نه داسې باید ونه شي په دومره ستونزې هغه مېلمستیا ته راغلی زه به هغه ته ورشم ګورئ تاسو زما ډېر اړین وخت ونیوه که تاسې کوم اړینه خبره کوئ نو زر یې ووایئ زه کار لرم اوهو ډېره اړینه خبره ده زموږ د کور شاته چې کوم ګودام دی په هغه کې 3-4 بدماشان دننه شوي مېرمنې او د هغوی مشر چې دی هغه ډېر خطرناک سړی دی تاسو زر راشئ او هغه سره مرکه وکړئ مېرمن څه هو مېرمنې هغه په خپله وویل چې غواړي تاسو سره مرکه وکړي یعنې ستاسې رسنۍ سره نو ساکشي جانې مخکې له دې چې د نورو رسنیو کارکوونکي راشي تاسې مخکې هلته ورشئ په دې توګه به تاسو د هېواد د ژغورلو موقع ترلاسه کړئ او ستاسو شبکه به ډېره نامتو شي لومړی ماته د هغو ترهګرو نومونه واخله نومونه د هغو نومونه څه ورته وویل هغه به وپېژنې اوهو د هغه نوم مونا دی مونا پټان اوهو هغه خو ډېر لوی بدماش دی زموږ حکومت له څه وخت راهیسې هغه پسې ګرځي اوهو نو ولې تر اوسه زموږ مخې ته ولاړئ زر کوه هلته ورشه که نه مخې ته اوهو مطلب یې دا دی چې زر له هغه ځای نه ووځه هغه کوم بدماشي دی که نه تاسو به هغه کوکلاس د ټایرونو د ګودام شاته پیدا کړئ ډېره مننه کوم زه هم دا اوس دلته درځم اوس ترور جانه چېرته لاړه خیر کومه خبره نه ده ترور سره به وروسته د طبقې په اړه خبرې وکړم لومړی دا مرکه ډېره اړینه ده ځکه چې زه به ډېره مشهوره شم مېرمنې ما پرېږده چې وګډېږم ته هم دا اوس موټر راوباسه د مرکې د ثبتولو لپاره ځو مګر مېرمنې ما خو نن کومه مرکه نه درلودله مرکه مو نه درلوده خو اوس یې لرو که نه ته پوهېږې چې دا مرکه څومره اړینه ده مونا پټان نوم دې اورېدلی څومره لوی بدماش دی هغه خپله د مرکې لپاره چمتو دی موټر راوباسه زر کوه حالا نو مېرمنې بخښنه غواړم چې ستاسو خبرې مې واورېدې خو مېرمنې نن سهار په یوې نښته کې مونا وژل شوی دی دا ته څه پلټې وایې همدا اوس یو چا راته زنګ وهلی او ویې ویل چې هغه غواړي مرکه وکړي ته دې خپله خوله تړلی شي مېرمنې کیدای شي هغوی ته معلومه نه وي خو نن سهار په رښتیا مونا پټان وژل شوی هیله کوم یوه شیبه ورېندارې د دفتر خبرې په دفتر کې وکړئ بخښنه غواړم څه دي مېرمنې ټپکي رښتیا وایي ما هم د اوس په انټرنیټ کې ولیده هغه بدماش نن سهار په نښته کې وژل شوی دی څه دا په دې معنا چې کوم چا په ما ملنډې وهلي او د هغه له کبله مې ترور جانې ته د طبقې په اړه ونه ویل چې د هغې ژبه بندېږي او د تل په شان طبقې هوښیاري وکړه او له دې ځایه لاړه ته ولې دلته ولاړې زما مخ ته ګورې له دې ځایه لاړ شه ګرسونه صبر وکړه سلام درود همداسې ده سلام غواړم موږ باندې ناوخته شو هغه داسې ده چې موږ ته یو ناڅاپه خبر راغی کومه خبره نه ده رښتیا دا مېلمستیا زما لپاره حیرانتیا ده زه نه پوهېدم چې څوک راځي او څوک نه راځي زه ډېر خوشحاله شوم چې تاسو راغلئ ورور جانه موږ غواړو چې خپله ورنداره وګورو ښه هو وروره هغه خو موږ ته هم راوپېژنه ولې نه ادیتې زه بېرته راځم ښاغلی دروب ما غواړي سمه ده لاړه شه دا طبقي ده کوم چا چې زما ژوند بدل کړه تاسو پوهېږئ زه ډېر نیکمرغه یم چې طبقي زما ژوند ته راغله او اوس مې هم د ژوند ملګري کېږي
اوس نو دا ستاسو په ستاینه بوخت دی. موږ تاسو ته نه درپېژنو. موږ خپل ځانونه درپېژنو. زه امان یم، دا سویتا، سلام. دا سنجای او دا ماهی. سلام. او دا هم زموږ ټولو لخوا تاسو ته. مننه کوم. رښتیا دا چې تاسو ټول زموږ مېلمستیا ته راغلي نو زمو ډېره خوشحاله کړم. له سهار مې خور هیڅ نه دي خوړلي. دا ته څه کوې؟ له هر څه نه مخکې دا ووایه چې اوس هم د رات روړ دې لیدلی که نه؟ نه. تبکي رښتیا دا ډېر عجیبه نوم نه دی. مخکې خو مې نه و اورېدلی. څنګه به دې اورېدلی وي؟ دا نوم او په دې نوم نجلۍ په ټوله نړۍ کې یوه دانه ده. رښتیا زما نوم وانی دی، خو په کور کې ټول راته له مینې تبکي وایي. پتا باندې د تبکي نوم چا ایښی دی مېرمنې؟ هغه زما پلار. دا له ماشومتوب نه ډېره لایقه وه او هر چا به ډېره ستایله، نو هر چا به ډېرې ډالۍ هم ورته ورکولې. نو د همدې لپاره یې نوم تبکي شو. ورورجانه تاسو ولې نه پوهېږئ؟ 2 قابه د چرګ قورمه او 3 قابه نورې وریجې. ها اخانو تاسو له مېلمستیانو خوند واخلئ، مهرباني وکړئ. خورې له سهار نه دې هیڅ هم نه دي خوړلي. واخله جوس وڅښه. ته باید په ځان ډېر پام وکړې تبکي، زما لپاره. زه بیرته راځم. سمه ده. مننه دروف جانه. مننه؟ د څه لپاره؟ مننه د دې لپاره چې ته تل په تبکي خور باندې پام کوي. خور مې ډېره نیکمرغه ده چې ستا په شان خاوند یې ترلاسه کړ. اندېښنه مه کوه عادتې، ډېر ژر به ستا په ژوند کې هغه هلک راشي چې ستا لپاره جوړ شوی وي. تبکي زه کولی شم تا سره لږې خبرې وکړم، هیله کوم. هغه مې اواز یې. هو مېرمنې ووایي که نه؟ ګوره تبکي زه پوهېږم ته مې تل ډېره زیاته ځورولې، هېڅکله مې سمې خبرې در سره نه دي کړي. او ته پوهېږې هغه ورځ چې ته دفتر ته راغلی او دا دې راته وویل چې دروف سره له واده کولو وروسته به زموږ په اړیکه کې هېڅ بدلون رانشي. رښتیا وایم له هماغې ورځې نه درته ډېر درناوی کوم تبکي. ګوره زموږ ترمنځ د دې نوي پیل لپاره ما درته یوه حیرانوونکې ډالۍ په پام کې نیولې. هیله کوم ما سره راشه. بخښنه غواړم عادتي، زه کولی شم د څو شېبو لپاره ستا خور له ځان سره بوزم؟ خیر دی. په ځان پام کوه خورې. مننه کوم. راځه کنه تبکي، هیله کوم راځه. مېرمنې تاسې ولې زه درته راوستم؟ هو رښتیا تا خو سمه خبره وکړه. ته مې ولې دلته راوستې؟ ته خو مې باید اګه راته بیولې وې که نه؟ ته له هماغه ځای راغلې چې زما ژوند تباه کړي، همداسې نه ده؟ مېرمنې دا تاسو څه وایي؟ تاسو خو ویلو چې موږ باید پخوانۍ خبرې هېرې کړو او نوی پیل وکړو، همداسې نه ده؟ اوهو زما تبکي موږ به نوی پیل وکړو، خو د ملګرتوب نه د دښمنۍ کوم کار چې تا راسره وکړه د هغه لپاره دې څنګه وبخښم؟ راځه چې یوه کیسه درته وکړم. ته پوهېږې کله چې زه وړه ومه نو کله چې زما پنسل هر ټولګیوال غلا کوه که نه، نو هغه مې هېڅکله نه بخښه. ډېره ورباندې غوسه کېدم، مګر تا خو زما خوب زما هوساینه نور خو له
کړې ده په دفتر کې دې زما څوکۍ ټول دې رانه واخیستل ټول خو بیا دې زړه ارامه نه شو دروف دې رانه واخیسته دبکي په چې څېره دې هغه په دام کې راګیر کړ یوه عادي کار کوونکي او دومره خوبونه ګوري د پانډې کورنۍ د ناوې کېدو خوبونه ګوري څومره ښه پلان دې جوړ کړی دبکي ما خو ګمان کوو چې ته یوه عادي او عاجزه نجلۍ کومه نجلۍ چې زما مخې ته یې خپل غږ نشو پورته کولی نن دروف د هغې غږ پسې لیونی شوی دی کومه نجلۍ چې زما د سترګو د کتو جرأت یې نه درلود نن هغې نجلۍ د دروف په زړه کې ځان ته ځای جوړ کړی دی کومه نجلۍ چې چا د دفتر په دروازه کې نه پرېښودله نن هغه د دروف د کور مالکه ته څنګه دا کار کولی شي څنګه مېرمنې ما خوشې که تاسو ډېر څښلي نو ستا په پیسو نه څښلي احمقې بخښنه غواړم مېرمن طبکې بخښنه غواړم ما خو هېر کړي وو ما خو ستا د راتلونکي خاوند په پیسو څښلي دي مېرمنې زه یې ټولې پیسې درکوم هر څومره چې مصرف شوي زه یې درکوم مېرمنې دا تاسو څنګه خبرې کوئ خوله دې بنده که اوس داسې مېرمنه وای ننداره دې بس که ته څه فکر کوې ته به دروف سره واده کوې ته به زما رئیسه کېږې او بیا به په ما باندې امرونه کوې همداسې نه ده مګر زه نه غواړم چې ستا واده وشي طبکي که نه زه به دې برباده کړمه پوهه شوې ته پوهېږې تر اوسه واک زما په لاس کې دی څنګه چې ستا له کبله زما سپکاوی شوی طبکي زه همداسې سپکاوی ستا کوم ستا خوبونه ستا اړیکې به هر څه به له منځه لاړ شي او بیا به ټول دا ستا اصلي څېره وګورې مېرمن طبکي د ټوله په وړاندې راځه چې طبکي نه ستا نوم دی مېرمن واني ته فکر کوې کله چې دروف در سره وینو ته به په ځان ډېره ویاړې همداسې نه ده خو اندېښنه مه کوه تا ډېره زر د هغه له ژوند نه وباسم پوه شوې ډېره لرې دې لېږم او زه به ستا غرور ډېر زر مات کړم راځه تا ته یو څه درښایم سمه ده زما شاته څه وینې په غور سره یې وګوره څه ګورې ګوره ستا په سترګو کې که نه رانجې ښه نه ښکاري توره تیاره ښه ښکاري دا رانجې دې پاک کړه زه در سره مرسته کوم راځه رانجې دې پاک کړه او دا د شونډو رنګ چې دی که نه دا در سره هیڅ ښایسته نه ښکاري ځکه چې تا همداسې بدرنګه یې طبکي داسې یې پاک کړه تا د څپېړو په زور پرمختګ کوي که نه اوس به اصلي څپېړه درکړم څه شی درکړم څپېړه په زوره ته پوهه شوې او پاتې شوه د اړیکې خبره زه خو تا سره هیڅ اړیکه نه پیلوم هر څه پای ته رسوم مېرمنې دا تاسو څه کوئ ما خوشي کوي مېرمنې زه به بل وخت تاسې سره خبرې وکړم خیر دی ما په خوشي کوي صبر وکړه زه څنګه تا ته د تلو اجازه درکړم تا څنګه جرأت وکړو اوس وګوره څېره به دې داسې په بل مخ کړم چې هېچا ته یې د ښکاره کولو جرأت هم ونه کړي مورې تاسو طبکي لیدلې ده نه ما فکر وکړ چې تا سره به وي ما سره خو نشته مورې نه پوهېږم چېرته تلې دروفه وګوره چې هغه چېرته ده د ټانکۍ له پېښې نه وروسته که نه د داسې خبرو په اورېدو مې زړه لوېږي خوشي مې کړه هیله کوم خوشي مې کړه مې دا څه کوئ ما خوشي کړه خوشي مې کړه دا زما ځای ونیو اوس خو به دې نه څېره پاتې شي او نه به دې برخلیک مرسته وکړئ
وایه هغه ما غوښتل چې ټپکي وډاره کړم ما نه غوښتل چې ویې سوځوم زه رښتیا وایم ما نه غوښتل چې ټپکي ووژنم ښاغلیه زه په رښتیا بخښنه غواړم اور مړ شو د باندې نه او د زړه نه تا څنګه جرأت وکړ چې ما باندې دا مردارې اوبه وشیندې احمقه ګوته دې ښکته کړه شکر وباسه چې ما در باندې تیل نه دي اچولی که نه نو مخ دې تور نه بلکې سوځېدلی به و پوه شوې راځه تا تبکي ته د هغې څېره ښکاره کوله اوس زه تا ته ستا څېره ښکاره کوم دا ویښتان ګوره له ویښتانو نه دې د چونجیانو کور جوړ شوی ویې ګوره ویې ګوره دا رانجه کله چې زړه دې دومره تور وي نو دا رانجه څه په کار راځي دم پاکه کله چې په خوله کې دې دومره زهر وي نو د شونډو دا رنګ د څه لپاره دم پاکه اوس سمه شوه اوس دې اصلي څېره ښکاري څېره دې لکه سوځېدلې ډوډۍ او ځان ته کیک وایې ها بیهانه دې ته اجازه ورکړه چې لاړه صبر شي وکړه. خیر دی. زه خبرې کوم هو نو میرمن ساکشي جانې کومه تېروتنه دې چې نن وکړه بیا یې ونه کې که نه نن مې یوازې په کور کې درته مختور کړ بل ځل به دې په ټول ښار کې وګرځوم په یاد یې وساته بې یعنې بېهان او خې یعنې د بېهان خبره پوه شوې